سلامونه د هادي میډیا قدرمنو لیدونکو د هر څه در مخه څخه زموږ چینل نوی دی د سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم سبسکرایب کړي تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په مخه درسي. الله دې تاسو غم نه راویني. تاسو د برکت موږ دغه د ځای رسیدلی او تاسو د برکت موږ مخ ته ځو. قدرمنو لیدونکو دا سربند سیمه ده نو راغلی ښه آزاده سربند لاندې ولاړ یم ملګري را سره دي راغلی یو د میلې په خاطر دلته ښایسته منظرې دي. ممکن تاسو روس پورې دا منظرې نه یې لیدلې نو نن به تاسو په دغه خپرونه کې وینئ. نن به تاسو داسې ناجیده ځایونه وینئ چې تر اوسه پورې تاسو نه یې لیدلې. نو قدرمنو لیدونکو تاسو زموږ سره اوسئ. دا د یو ځوان دلته داسې ولاړ دی ته ګوره ماشاءالله ماشاءالله الله دې راوله. قریشي صاحب قریشي حمید قریشي زموږ ته د تکړه ملګرو څخه دی چې اوس هم دا د سره دی مخکې هم راسره او ممکن په هر میله او په هر خپرونه کې نور موږ سره راسره واوسئ. که څه هم مخکې موږ سره وو بیا به هم راسره یې وه. څنګه دی ځای څنګه دی؟ هلته لمر ته ګرځېدلو داسې ګرمي مو اوس هماغسې د دوبي شپې دي چې کله اوبو ته راتاسو نو ټوله ګرمي مې ولاړه. خو ګرمي به دې زه نو د هغه څه ځای مې راوستی او ما سره چې ګرې داسې خو نکاح ځای ته به راځي دا ځای ته به تر اوسه نه یې راغلی. راغلی یم څو وارې راغلی یم خو داسې خاص دغه ځای ته خاص دغه ځای ته نه یم راغلی. نو خدای دې بیا ونه وایه په دې اختر کې مې دغه ځای نن اوله وجې زه د نن میک تا ته هم درکړم میک درکړم ته ور درته مې میک ورکړ کېدای شي دا غږ ډېر کمزوري دا دی ګوره اضافه میکونه شته اوس داسې نه چارج خلاص کړی یا چارج دې خلاص ته ولګېدی ښه وخلګېدی دا دی دا میک هم شته ډېره زیاته مننه. یو مخ ستا ته څنګه بندې بلاګه سره چې جیب ته واچو داسې نه چې بیا راپسې راسه وایه شوان نه سي وروره اوبه دي وروره بیا خو بیا نه غواړې. ښه قدرمنو لیدونکو تاسو زموږ سره اوسئ دغه خپرونه تر پای پورې واورئ. د کیمرې تر شا زموږ سره محترم یونس صمیمي دی. یونس صمیمي به هم راښکاره کېږي خپلې خبرې به کوي و داسې یوازې به موږ خبرې نه کوو یوازې به موږ ګوره او ګوره زه د یو دسمال پر ځای دوه دسماله ګرځوم. دا یو زما دی زه عکسونه اخیستل ما دا زما دسمال سره ونیسه. ښه څنګه کومې خوا ته ځو دورې ځو او اول ور چې رالدو اوبه ډېرې یخې اوس داسې تبدیه غوندې سوې نو خو نوی ورسره ولاد اول وارې مو اول وارې و چې او زما د اول وارې کې دلته راغلی دا ځای تر اوسه پورې نه وم راغلی. ورته مخته میلهوال لمبېږي او ډېر ښایسته خوندوره منظره ده او بیخي ښایسته ځای دی. دا اوبه داسې راځي لکه دا ځای تاسو وګورئ داسې وګورئ قدرمنو لیدونکو دا وګوره واه 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 بېشکه وګورئ نور تاسو ما ها او چې څونه ګرمي ده دغونه بیا اوبه هم یخې دي. راځئ چې صمیمي صاحب موږ به داسې واوړو ته به دلې یې داسې نه چې شپه یې سمه یاره او دا شوی کېده ورسره تړلې ده دا ډبرې چې دې شوی دي الله ماشاءالله اباز باز راغلی چپلکې په لاس کې روان دا خو داسې چې ټول عمر دا ډبرې په اوبو کې نه نو ځکه دا ډبرې شوی سوي دا دې بریالي شولو تر دا ځای راورسېدلو. ښه دا ډبره څونه ښایسته ده ګوره دا مازې لږ اوبه نه ایسي په راپورته بالا نور د ناستې ځای ښه دی یو د دوه نفرو د ناستې ځای دی اوس هم ښه خیر ما تا به کښېنو صمیمي صاحب ته مه کښېنه موږ به کښېنو صمیمي صاحب داسې مړ وخندله وه یا زه هم کښېنم هغه لاکي چې ورته وایي هغه کم هغه مې کړی دی هغه مې ویلی اوس بشارت صاحب خبر نه چې هغه هغه مواد وخته دا دې اوس مات کړي راځئ څوک یې جنګوئ راځئ څوک هغه یې جنګوئ راسه را مخته شه راسه او دی به دوی به جنګوه ګوره خو به نه کوې که مې وګټله راکوې به یا کتل یې نشته دا تلدلي چې ګورې اوس نو دا سمه ده والا صحیح دی یا داسې نه کوم نشته ګرده جابه ګوره در غاښه باسې بیا جنګ ما ټکلي راپورته کړم دلته راکړه څه ده که اوس نو تک شه یا څه کوي په یو وار ماکس کوس باید لول بیا به څه ده جنجال نه جوړو ورور جنجال وکړو څه ده که یا چک شه ده که هغه څه نه کیږي
راکه ورور زما راکه ګیره دار کمه کده کښته کې یا خدای اوس یا اول ما کښته مې اوس پیدا کښته کې کښته مې یا سرک نه کو نه کې کاره ونسه یا بل خواته بل مکو خو مکو کرا وینا دا فهم مات سو دا فهم ور دا بایله ولا نه تاسو شاهدان داس نه چې بیا جنجال وکړي او نو خدای سات اوس څنګه وکړه دا بيسو څوک درکې بلان مشکل نه چار ساجي بایله لغو پیسې درکې دا دي ګوره خېټه دا شه څونیاږي خرڅه هغه د خاص الله د پاند رحمت الله علیه دا ګوت روز هغه به ته وای هغه به ته وای دای ماما چی شي دای ماما دی باز څوک الله اسم دغته ولا يا ماما ولا قسمت الله وكرم الله رحمت الله قسمت الله ورحمت الله دای ورسي وای زي ماما واسمه دا مې اخشام کېږي شه وا ماشاءالله بس سلامونه څونیاږي خرڅه د ورځې دا ورځ بچا نه خاص خرڅيږي څوک یعنی یو کاټن د ورځې خرڅې تقریبا وس او تاسو بچی ماشاءالله اگر ته دې خرڅه وای یا شکر دې دا واسطه من دې چل نو د اختر په ورځ باندې راوتل اوس د اختر سره نو زما ده یا تقریبا نه پنځمې دا جافا ایمان خپل خبرې کې او میمان دې مخبل د چای ډایلاګ ویله الله بیا افتاب صاحب دای دی راول دا د سامي نوال ډیر زمرای او و په پلان کې دي کم یو زمرای کم زمرای تاسو مره ان شاء الله دې ژوندۍ لره نو تغویږي موږ ماته کړل اوس به واپس واړې هیڅ مشکل نه لري ما دې ښه لکه کښېږ نو یا دا خو زه خورم دا خو ما وګټله اخو کښېږ نو لري کښېږ درې څلور دانې بالا نه جنګه بس یا ور یو وخت هغه جنگ وایي دسته جواب بایلل یا خراږي وخت ډېر مننه خیر الله جګم دا یو دانه بس کفایت کوي انسانو استقامت مهم دی خواري زحمت غواړي زحمت وکړه خواري وکړه چې د څو د بل چا د مینت څخه خلاص شې ګوره داسې ډېرې اګانې د دې شپږ کې داسې یا داسې ماتې لا په دې کې مڅ ګور په دې کې دا مات سوي ګور سوزل سوي لا دي یا شسته کله تقریبا د څو دانې اګې د خرابېږي یا ماتېږي یا کسر دې په نه جوش سپارت لري په جوش کې تقریبا په دې کې په څه په دغه جواب بس کله جوش ورکړه بیا لږ ما چیږي و او که مثال نه خبره څه دغه وکه نه دا ریګره شو دا کړه په مکوا شه ورکړه یو دانه دا دي دوستانو د ملګری دي رانج راغلي دي بس بلا د وسوم د سربند تر لاندې ولاړ دي ماشاءالله ماشاءالله جبل غټه دي تړه ده دا د شوکه تړه کې یا د مجبوریت تړه څه د شوکه دي تړه ده دا اوس سره کوم سټایل دي دا سټایل واړو بل کوي وته سره کنه وته ما خو نه ځنه بل کوي وته ما مې زړه نه اول بار شه سلام چې شو بلال احمد بلال احمد جان نو لیدونکو تاسو وینا لره څنګه راغله څوک ساندر سره دي او دا ځای مو څنګه انتخاب کړ چا انتخاب کړ ماشاءالله یاران خو ډېرای دي نو تقریبا لاس کس سره ځای سي راغلي سربند ته نو میلا راوتی دي شه ماشاءالله ماشاءالله نو د مېدې مشه څوک دي میلا مشران دي شه مشه ډېر سره نه میلا نه خرابېږي ځینې وایي چې د مېدې مشران چې دواله سی بلد میلا سره خرابېږي موږ مشر ګالي او بلال عبدالله کوم دي عبدالله عبدالله راسه عبدالله السلام علیکم عبدالله څنګه یې بخیر خیر و خیرات دا دی عبدالله جان جلاله راوړي عبدالله جان څنګه یې خیر و خیرات صحت شری دا د عادي میډیا ولیدونکو ته سلام کلام وکړه السلام علیکم د دې موجوده څنګه جوړه په خیر سیرات دی دا د ملګری دي راټول کړي دي د سربند دي راوستلې دي دا ځای کا انتخاب په نور ملګری انتخاب بدا خدای مدان بدل د ځای خوښ و د دې ګورو بل وخت هم راغلی واس و نه راغلی چې دا خاص دغه ځای خاص دغه ځای ته راغلی بدا شافا ګرځي د تاواره ده شه نو دي چې شم پاخه کړه دا یو ځاني مور کې روښه پخکړی بعد مراوړي شه یعنی په کور کې شوه کړو ماشاءالله په یم پخکړه د دې مراوړل او ډېر د دې ځبانان وسره وخدل ډېر دغه څه اشپزینه دي څه اشپزینه د دې څه زده او دې د دې چې د ذکر نه سم کول وجه نه څه کولای بس مشورې دي ما بس یو اشپز چې مشورې ډیر ورکړل چې خبره هغه اشپز خپل لارو لیکځنی ورکړي زم بس راغلی افرین شاباش
شابوش یا شپه ځنه ورته ونه کې بل ور لا ورته لازم الازار يعني وش دې ته پرېښې دي اعلان پرېښې اوس اخو مله دا غد چې اشپزی بشکوي کې مثلا و علا بینډي می دا کاله مثلا غوښ می دا کاله رومیا می دا علا پیاز می دا ونه علا ترکاری سره سم علا پیاز دغه چې شي د مالګه پاته سوی مالګه پاته سوی دغه پاته سوی ډېر چا پاتې په دې دوه کې ګای وخت زه دا نه باندې ودا ته وان شو په کور کې اشپزي وکړه د دې چرای خپ وان شه و انا چې دلته راړ یا مالګه نه یا چاکو نه یا غاز نه اخباره خوند دغه دی خوند دغه ځای یا ملاغه نه ولا پلاستیک کاچو غوړي سره لړې و یا جګ چپسه وینځه دوستانو ځوانان ډېر راغلي دي ماشاءالله ټول خوشاله دي کبرتوان به ډېر اندازه ځوانان راغلي اوس که به دغه سپیداجې ته ولاړ شي او چاو ته ولاړ شي به ډېر الته کړی دي هغه لږ اندازه به خدمت ته کبرتوان په 100% کې 2% په دغه سربان کې دي هغه اتنی فیصد یا په داله کې دي یا په چاو کې دي یا مثلا نورستان او شمال او دغه هرات تللی دي خو دا ځوانان خوشاله دي خوشبختی دلته دا چې موږ ځوانان دي خوشاله دي نو پر مسکلان راغلی اس که په موټر کې یا ولا په مسکلان هغه د مسکلان ما خپل پایم پورته کولې کړی یا خدای دې د پایو سو وسات پایا دا مور ډېر پایم پورته کی هغه چې دا هغه د جنا شوق دې تاواره و مور به خادم مسکلان سره شوق نه لري تاواره مسکل سره شوق لري خو پایم نه پورته و شوق خاص نو سره د پایو سره تاواره ډېر شکر دې پایم شکارم نه دي چې باید پورته سایستا سایستا باندې ودا دونه سایستا د جز باندې لاړ تاواره ده خاص په پایو باندې په پایو کې دا اول په سربت په دار باندې د خډیر دار تاواره ده زه خدای تعالی دې هغه ته جنت ور نصیب کړه او هغه چې پایې په پورته خدای دې هدایت وته وکړي چې ډېر مننه عبد الله خان ټول ما بعد تاسو هم ډېر مننه الله دې ژوندی راځي دې راوله اې د نن زما ما ته مخ خبرې وکړلې او نه دې مو کړې هغه څوک هغه بل یو سلام چتي عادل قدس او قدس جان څنګه یې صحت څنګه دی ته پر موټرسایکل راغله دا مسله د منګر سره راغلی شه موټرسایکل ته چلے که نورمال ګره چلے دا منګر چلی زه شاته راغلم شه پایا په پورته کی یا شکر الحمدلله دا کار وسه خلاص وامني اوري راته مشکل نشته یا مشکل یو دی یا نه پورته کی نه پورته یا بیا مو که یا پایا نه پورته کی شه ازاله دي ژوندۍ لره کور دی ودان ډیره مننه په مخه دې شس څکو کښنانو دا کښنانو راغلي دي مې ته وګورئ دا دي ماشاءالله نانی ځوانان راغلي دي شه دغه دوه سره به یو غړي خبرې وکړو دوستانو السلام علیکم جوړ تازه تکړه خیر او خیرات بخیر قریشي صاحب ته هغه مایک راکړل بند کړی دي زما نوم چې دی عبدالواسع دی زه د کوټ سره راغلی یم ښه ماشاءالله د کوټ سره راغلی کوټ سره راغلی یم نو زما اول وار دی تقریبا 15 کاله بعد زه راغلی یم نو دا ځای ته چې رالم ډېر ماشاءالله ښه خوندور موسم دی ښه خوندوره کیسه ده ښه ډېر ښه امن هم ښه امن دی ماشاءالله دی ځوانان ټول راښول شوي دي دغه دې ګرځي ښه نو څونه وخت کېږي چې کوټ سره راغلی یوازې 2-3 ورځې کېږي که یا د خپل راوله راغلی پرون مازدیګر راورسېدل پرون مازدیګر راورسېدل او سیده دا سربان ته راغللاست بس سیده به دلته رالم راشه وسولم دویم مې ولته راځه دغه علاقه ډېر ښه خوند کوي ډېر ښه نو زه ورسره ووتم سړي ته راسېدلم ماشاءالله ډېر خوندور او ډېری مسافر دي چې د وطن ارمان لري چې کاش اوس په وطن کې وای او کاش چې مثلا په دغه منظرو کې وای ممکن هغه مسافر ډېر تا ویني هغوی ته څه وینا لري هغو ته هم دغه وینا لرم چې الحمدلله امن دی ښه خوندورې میلې دي ښه خوندور سیسټم دی هر ځوان باید چې وکړي راشي خپل د وطن منظره وکړي خپل وطن ته راشي مسافري خو هغه مسافري زموږ د پښتنو په نصیب سوې ده بله نو دغه هم ښه دی چې سړی راشي وطن کې وګرځي زما خپله دغه زړه کېږي چې زه اوس زه ګرځ دلته راسم ښه ډېر ښه خپله پرېږدم دلته راسم واه ماشاءالله نو زه دونه مطمئنه شولم ښه یعنې چې دا په دغه سفر باندې ته ډېر مطمئنه شوې ډېره مطمئنه شولم ډېر مطمئنه باید موږ مطمئنه شو خپل ښار مو دی وروره وطن مو خپل دی وروره منظرې او ځایونه او خلک مو خپل دي وروره باید موږ راسو په خپل وطن کې وګرځو منظرې او په دا کې سانم چې شو نوم دې زما نوم عبدالواسع خان مخکې راته وویل ما بیا هېر شو دا د اوبو شرار یا دا شرشرې ډېرې غږونه ډېر دي په همدې خاطر راسې هېر شو که سره د شرشرې راسې هېرې کړي عبدالواسع خان ډېره زیاته مننه در سره په عموم کې ته کار چې کوې څه مسلک لرې زه دورې زما دکانداري ده
پرچون کار یا د پردو دکانداري مې د پردې جوړوم شه پردې جوړه ته افغانستان ته نه سره راستوله خامخا چې لږ برابر سي بره به راواستو شه اوس زه خپله لا دی په مشکل لاړم نو پردې به څنګه راواستو شه نو دا کسب کار چالته لري چې دلته یو کې ښه بنوي الحمدلله دلته خو ډېر زبردست خو دا اول خلکو کې د زړه څه دغه ولو نه اوس الحمدلله ماشاءالله ډېر ښه دغه دی شهر سړی وکړي د کار بل ځای دلته یې راوړي مثال دا وطن ته آبادي راوړي ترقي راوړي ډېره ښه کور مو آباد عبدالواسع خانه بیا هم که څه لیدونکو څه وینا لرې مکې بس لیدونکو ته دغه وینا لرم چې الحمدلله وطن ډېر ښه خوشحاله دی و هر سړی وکړي باید چې خپل وطن ته راسي آبادي وکړي خپل وطن آباد کړي دې څه نو بل ښه دغه نشته و ټول مسافر دي نو قدرمنو دوستانو دا نو عبدالواسع خان و چې د کوټ څخه راغلي خاص په میله او خاص په منظره باندې دا د سربند ته راغلي دي نو دغسې که وګورو بیخي ډېری دوستان دي ډېری میلهوال دي چې د کوټ و د پاکستان و مثلا د نورو هېوادونو څخه راغلي دي افغانستان ته او خاصه منظرې او خاص د دې دپاره راغلي دي چې وطن وویني او خاص د دې دپاره راغلي دي چې خپل وطنوال وویني قدرمنو لیدونکو د سربند څخه راللو دا دی اوس د بابا صاحب د تکیې څخه چې لږ کښته سي نو بس دغه سیمه ده اوس دلته دا دي اوبه ښه بهیږي ښه ښایستې اوبه دي هغه دی قریشي صاحب ناست دی قریشي صاحب دی یوازې ناست دی نو دلته به هم ځینې منظرې در ښکاره کړم د اوبو منظرې دغه اوبه دا مو د شوراري هغه غږ به تاسو هم اورئ ښه خوند کې دا طبیعي منظرې چې موږ ته یې وګورو بیا د وطن دغه طبیعي منظرې بیا نو د ارغنداب د سیمې ده وګورئ دا والو د دغه ځای څخه رابهیږي بیا نو ځه داسې وګورئ تاسو دلته بیا زه ښه یم دا نو د ناستې ځای مو دی دا نو د محمد نسیم فهیم صاحب ځای دی نو دلته دا ګوره یوه ویله دلته دا د بهیږي ویله د کواله ده ښه یوه پسې دلته ولیږي یوه خو هغه ونه او یوه دا ده او یوه ولته مخته ده هغه خلک چې ناست دي ګورئ زه یې درته نږدې کړم دا خلک چې ناست دي نو د دغه اخوا ته دستې بله ویله ده ښه نو دلته منظره ښه خوند کوي تاسو وګورئ